د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ملا عبدالحق همکار د چین هیواد د کنسرسیوم افغان یوچانک پانګوال شرکت له مسؤل لیوا زونګ چون سره کتلي دي. دا کتنه د دواړو لوریو ترمنځ د برېښنا د تولید په برخه کې د پانګونې د پراختیا او ګډو همکاریو د پیاوړتیا په موخه ترسره شوې ده. په یاده ناسته کې د افغان یوچانک شرکت مسؤلینو ویلي چې دوی چمتو دي د افغانستان د برېښنا سکتور کې پراخې پانګونې وکړي. د دوی د څرګندونو له مخې دغه شرکت غواړي په پلازمینه کابل کې د 15 میګاواټو په ظرفیت له ډبرو سکرو څخه د برېښنا د تولید پر یوې پروژې پانګونه وکړي. سربیره پر دې یاد کنسرسیوم پلان لري چې په تخار ولایت کې د 320 میګاواټه په ظرفیت د برېښنا د تولید پر ستره پروژه هم پانګونه وکړي چې دا به د هیواد د برېښنا اړتیاو پوره کولو کې مهم رول ولوبوي. په همدې حال کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ملا عبدالحق همکار پانګوالو ته ډاډ ورکړی چې اوس مهال په هیواد کې د برېښنا د تولید په برخه کې د پانګونې لپاره لازم شرایط برابر شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې کورني او بهرني پانګوال کولی شي په ډاډه زړه د برېښنا د تولید پراختیا او بنسټیزو تاسیساتو په جوړولو کې پانګونه وکړي، ځکه د حکومت له لوري د پانګونې ملاتړ او اسانتیاوې موجودې دي.